ډریوران شکایت کوي چې له ګټې تاوان ډیر دی او پر دغه لاره چې هر څومره لوړه کرایه واخلي بیرته د موټر خراب شوي پرزې هم پرې نشي رانیولی. نو د دویم لاین سړک په رغېدو به کرایه کمه او دوی ته به یې ګټه هم زیاته وي. لارې خو دغسې حالات و نو تر دې اوسه پورې چې دغه کوم دوړې او ګردونه او دغه کندې او کفرې تاسې ګورئ دغه حالاتو اوس الحمدلله د دغې ته یو امید د دې خلکو پیدا شوی دی چې انشاءالله په آینده کې به دا سړک جوړ شي او دا سړک یوازې د حصارک او شیرزادو د ولسونو دپاره نه بلکې دا د ټول افغانستان یو سړک دی. ولس خو ډېر زیات مشکلاتو کې دی ځکه د مریضانو تګ راتګ نشي کېدلی ترکاري او دغه شیان هم چنان کرایې لوړې وي ځکه چې ډریوران هم عوارضونه د موټرو او دغسې لارې او کندې او کفرې دي نو مشکلات وي ورسره ضرور